د بیهقی روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د بسته قوم بسته قبیله بسته خاندان ختمېده دومره لوی خبره نه ده لکه یو عالم چې له روی زمین ورک سي مړ سي وفات سي او شهید سي. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي. عجبه خبره دا د عاجزانو د الله رسول فرمایي د قیامت یوه علامه دا ده الله رب العزت به علم د مابین زورک علم به ټول سي. صحابه پوښتنه وکړه ولی یا رسول الله علم نو څنګه ټولیږي؟ زما قرآن زده دی زه زما وزوی ته ورزده کړم زما زوی به خپل زوی ته ورزده کړي هغه به خپل زوی ته دا څنګه علم ټولیږي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایلې والعلماء به د روی زمینه څخه ورک سي. الله رب العزت په علما له روی زمین چې دی هغه واخلي بیا به ټول جاهل خلک سره پاتې سي نه به په طلاق پوهېږي نه به په نکاح پوهېږي نه به په حلال پوهېږي نه به په حرامو پوهېږي. د الله رسول فرمایي هغه زمانه را روانه ده. تاسو اندازه ولګوئ څه علما د کفارو په سازش شهیدان سلو څه علما الله رب العزت د دې مځکې څخه اخلي صحیح سلو او دا هغه علما اخلي چې هغه نو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره روایت دی وی زر عابدان مړه سي عابدان بزرگان اولیاء الله والا. عابدان دا معنا چې د ورځې نفلي روزه د شپې ټول شپه پر تهجد ولاړ تلاوت و ذکر دې ته عابد وایي دې ته الله والا وایي دې ته ولی الله وایي. حضرت عمر فاروق فرمایي زر عابدان مړه سي دومره لویه د پریشانۍ خبره نه ده لکه یو عالم چې له روی زمین چې دی هغه الله رب العزت واخلي. صحیح سلو هغه علما د دې روی زمینه څخه الله واخیستل چې ما او تا یې سره پرېښول. نن ټوله خبره د دین او د اسلام زما وارو علمای عالم ځان ته ویل خو بده خبره ده زما وارو ملایانو ته خبره چې د هغه راله ودرېدله نو خو نیستي سوله که نیستي نه وای ولې به خلکو زموږ پر خبره باندې غوږ نیولی او دا د قیامت ډیره لویه علامه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت یوه علامه ده د علما به الله د روی زمینه څخه ټول کړي او پورته به کړي. پیغمبر اسلام فرمایي داسې وخت به راسي چې یو سب برابر دی د جمعه ټیم دی د لمانځه ټیم دی. د الله رسول فرمایي رسته طرف ته وګوره سب تر اخره ډک چپه طرف ته وګوره سب تر اخره ډک او دونه سړی به نه وي چې جومات ورکړي. داسې زمانه هم را روانه ده په خدای قسم هغه زمانه دغه ده چې دا کومه ما او تا پکې موجود دي. صحیح سلو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بسته قبیله خاندان قوم ختمېدل. اوس د قبیله ته په خپله په دماغ کې دا خلجان دي دا کاکړان دي دا پلانی دي دا پلانی بسته خاندان د الله رسول فرمایي ورک سي ختم سي. دومره مشکله خبره نه ده لکه یو عالم الدین د روی زمینه څخه الله رب العزت واخلي. تاسو ته به زه یو هر څه چې بولې علماو پسې څه مه وایاست. موږ خو اوس داسې زمانې ته راووتلو د علماو خپل اختلاف دی د علماو خپل اختلاف دی. او زما چې کوم مثلا پښتو تورې درته وایم زما چې کوم فالوران دي صحیح دی په دې تورې ډېر ښه پوهېږي هغه چې زما د کوم عالمه سره اختلاف دی دی په کمنټو کې مور خور ورښکنځي ولې زموږ د مولوي صاحب سره ستا اختلاف دی. زما چې د کوم عالمه سره اختلاف دی قرآن حدیث الله ذات د الله د رسول ختم نبوت په دې کې نه څه داسې مسله به وي چې هغه به د فرضو سره تعلق نه لري بیا د هغه چې څه کمنټونه ماته کېږي چې یاره ته داسې یې دا زما ملایي دا زما سبق دغه خبره تا ته در زده کړله ته راولاړ شوې زموږ اختلاف دې زده کوي ولې چې ته زموږ مولوي صاحب سره دا خبر په ټول ژوند یې مه کوئ. هر سړی په ما پسې د ورځې زر زر واره بد وایي زه ستا ته ما خپل مطلب مشر یې بولې ما ته د عقیدت دی زما سره قطعا زما پر سر دلایل مه وایه. ولې مه وایه که ته زما پر سر دلایل وایه نو هغه خو ما ته بد وایه او ته مجبوره یې د ده و عالم ته به بد وایه. صحیح سلو خبره د دواړو خوا جوړه سوله. د الله رسول فرمایي تاسو د کافرانو خدایانو ته بد مه وایاست. ولې مه وایاست؟
کافران بیا ستاسو خدای ته بد وایي. څونه بده خبره جوړه شوه. د الله رسول فرمایي تاسو خپل مور و پلار ته شکنځا مه کوئ. صحابه ویل یا رسول الله مور و پلار ته سړی شکنځا کوي؟ هی کېدلی سي نه. ول ته به د بل چا مور و خور و پلار ور وشکنځې، هغه به په بدله کې ستا بابا و ادې در وشکنځې. دا خپلې ادې ته تا شکنځا وکړله. که تا د ده ادې نه وی ورشکنځلې او نو خو ستا ادې نه شکنځل کېدله. نو لحاظه دا زده کوي، دا بالکل زده کوي، هېڅ پروا نه لري. غلطه خبره مه کوه، غلط نسبت مه کوه. اکه طالب دی که غیر طالب دی، اکه ښه سړی دی که بد سړی دی، پر خپله خوله باندې سلیشن ټیپ ولګوه. هېڅ پوښتنه الله رب العزت زما او تا څه په دې باره کې نه کوي. د خپل عمل پوښتنه الله رب العزت زما او تا سره کوي. صحیح سلوک بالکل که د الله دپاره وي، په خدای قسم جبرائیل و میکایل به ستا حفاظت کوي. که د الله دپاره نه وي، د نامه او د شهرت دپاره یې، والله دا ستا زوی به ستا دپاره بلا شي. صحیح سلوک. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای منافق سړی د څو کسانو بې احترامي و بې قدري چې د هغه کوي. اول پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې منافق نسی سپین ږیري سړي ته قطعا چې پر اسلام یې ږیره سپینه سوې ده، بې احترامي و بې قدري نه کوي. کې کوئ مشر سپین ږیری خاندانه سړی دی، چای بې قدري کوله. د الله رسول فرمایي چې منافق نسی د سپین ږیري بې قدري به قطعا نه وکړي. مسلمان سپین ږیری چې منافق نسی، اشه نو چې ما او تا یې کوو نو دا خو زه نه وایم، دا د الله رسول فرمایي. د الله رسول چې و ما ته منافق ووایي او تا ته منافق ووایي، زما او ستا په هغه کې بیا بل یو داسې ګنجایش شته چې ما او تا دې خلاص سو. صحیح سو. او عجبه خبره درته کوم، د الله رسول فرمایي وای چې کله یو سړی د یو سپین ږیري سړي بې قدري کوي، بې قدري بې احترامي کوي، د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه د الله بې قدري و بې احترامي چې وکړي. خپل ځان یې نه دی ښوولی چې زما بې احترامي. د الله رسول خپل ځان نه دی ښوولی. یو سپین ږیری مشر پر اسلام پر کلمه یې ږیره سپینه سوله، که څومره هغه نکریزې لګولې هغه سره تعلق نه لري. د الله رسول فرمایي چې دا ته چې د سپین ږیري بې قدري کوې، د سپین ږیري بې احترامي کوې، دا داسې دی لکه د الله رب العزت بې احترامي چې ده کوي. د خپل ځان بې احترامي نه ده ویلی. ما او تا به هلته څه کولی چې پیغمبر اسلام خپل ځان ښوولی وای. صحیح سلو. ما او تا پر کومه روان یو، څوک به ما او تا ته لاره راښایي، څوک به ما او تا ته خبرې راښایي. صحیح سلو. او دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې منافق نسی عادل بادشاه. عادل بادشاه چې منافق نسی بې احترامي نه کوي. منافق سړی به د عادل بادشاه بې احترامي و بې قدري چې د هغه کوي. اوس عادل بادشاه زه څوک در وښیم؟ فلحاله دا وخت خو تقریبا موږ ته خو نه رامعلومېږي که یې نو ټیک ده صحیح ده، کنه هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره واخله راځه 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 تر امیر المؤمنین عمر. صحیح سلو. دا بې قدري به قطعا نه کوي. د الله رسول فرمایي چې منافق نسی د عادل بادشاه بې قدري نه کوي. او دریم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې منافق نسی د عالم بې قدري نه کوي. چې منافق هغه به د علماو بې قدري چې د هغه کوي بې احترامي کوي. ستا د یو عالم سره ذاتي څه تنازع شته، ټیک ده صحیح دی، یا مځکه یا کور یا همسایتوب یا پلانی ټیک دی، لیکن که ستا د یو عالم سره په دا خاطر خبره وه چې ته پلانی جنازه ورکړله، پلانی بیان یې وکړي، هېڅ څوک د هېچا خادمان نه دي، که یې د اسلام او د قرآن خادمان دي، ته به دا نه کوې چې یاره دا خلک زما په پښتنو ډېر ښه سر خلاصېږي الحمدلله. که تا د ده د مزاج مطابق بیان وکړي، دی چې د اکا و زوی ته لګوي هغه مځکه لاندې کړې ده، وایي ګوره دا ملا وایي مځکه لاندې کول دونه لویه ګناه ده. که د ده د مزاج خلاف بیان وکړي، بیا هغه در پسې کوي چې کوم په ابوجهل پسې جایز دی.
صحیح سلو لہذا زما او ستا خاطر به الله وي د الله په اخوا به هیڅ یوه ذره زما او ستا مقصد او غرض چې دی هغه یې نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې منافق نسی، منافق به چې هغه به د یو عالم بې قدري چې د هغه کوي بې احترامي کوي، منافق سړی. صحیح سلو اشه اوس ما او تا د څونو علماو څخه زما او ستا نفرت کېږي، حالانکې نه په جایداد نه په مځکه نه په نکاح نه په قوم نه په کاروبار هېڅ زما او ستا ذاتي تنازع نشته اوسه، خالي په دې باندې زما د ملا ستا سره نه لګېږي نو لحاظه زما ستا سره نه لګېږي. صحیح سلو اوس که دا امام ابو حنیفه و امام شافعي صاحب رحمه الله که ژوندي وای والله د پښتنو به امام شافعي صاحب پسې پر دیوالو خطونه لیکلي وای چې دا مرد آباد نه منو نه منو. صحیح سلو لیکن خبره دا نه ده، د الله رسول فرمایي هر عالم خوای هغه د سلفیانو دی، هغه د غیر مقلدینو دی، هغه د پنځپیریانو دی. صحیح سلو اهل حق علما حق نه لري چې تبد کشي وای قطعا یې نه لري، بالکل په ټول ژوند یې مه کوئ. دا زما وتا ته هغه اخري لیکه ده، اخري خبره مې درته د هغه ده چې دا شی مه کوئ. ایمان به درسه تللی، ایمان به درسه تللی او په ځان به خبر نه. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د هغه زمانې څخه پناه غواړم خدای دې هغه زمانه په ما نه ویني چې انسانان د علماو اتباع نه کوي، د علماو پر لاره نه ځي، بس د دنیا پر لار روان دی، د علماو اتباع نه کوي. د الله رسول فرمایي هغه زمانې څخه زه پناه غواړم، الله دې ما وساتي. د الله رسول فرمایي ما دې الله د هغه زمانې وساتي په ما دې الله نه ویني چې د علماو اتباع چې د هغه خلک نه کوي، د دنیادارانو اتباع کوي، د علماو اتباع نه کوي. او په دې کې زموږ د دنیا ګټه چې د هغه نشته، د دنیا ګټه وایي موږ غواړو، موږ د آخرت ګټه نه غواړو. صحیح سو پښتانه خو ډېر ملګري سره ته کولی یو سړي ډېرې روپۍ درلودې، بیخي ډېر عربپتي و چې شولو، بیا خور ورور ورته ویل ته څه به کوې چې پر دا پیسو را مطلب راغبرګ شوی نه خور نه ورور نه څوک نه هغه ول ورور ما ته پیسې خدای نه دي راکړي، ما په خپل لاس ګټلې. صحیح سو دا سړی روپۍ پیدا کړي بیا به الله چیلنج الله د پښتنو دا خیال دی د کمزور عقیدو والا وای الله او دنیا په ټکر کې دي سره، بعضې وای الله زورور دی په دنیا، بعضې وای یا دنیا پر زوروره ده. الله خو یو کار په کال درکوي، پیسې سارے پیدا که ماښام له هغه کار درکړی. صحیح سو دا زموږ عقیده تر دې ځایه راورسېده. نو د الله رسول فرمایي الله د هغه زمانې ما وساتي. او د الله رسول فرمایي وای چې کوم څوک زما د علماو زما د امت د علماو قدر نه پیژني، احترام نه پیژني، وقار و عزت نه پیژني، هغه له موږ څخه نه دي. کوم څوک زما د امت د علماو احترام و وقار نه پیژني، په هغو علماو کې عبدالرزاق سکندر صاحب، په هغو علماو کې مفتی زرولي خان صاحب رحمه الله، په هغو علماو کې شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب، په هغو علماو کې مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمه الله، په شذاب په سوو علما دي. دا به ټول الله سره ټول کې ما او تا به سره پاتې سو. د الله رسول فرمایي په حلال او په حرام به سر نه خلاصيږي، شی به حلال دی و یا حرام دی، شی به حرام دی و یا حلال دی. صحیح سلو بیا پیغمبر اسلام ځکه فرمایي وای موت قبیله ایسر من موت عالم، بس ته خاندان ختم سو هیڅ مشکل نه دی لکه یو عالم چې د مابین ځ سوځي، یو عالم. الله دې علماو ته ښه ژوندونه ورکړي ډېر، الله دې د علماو سایه نه لرې کوي. حسن بصري صاحب فرمایي که علما نه وای د انسانانو به دی ژوند سره تېرولی لکه حیوانان، په حیوانانو کې مور و خور و لور سته، د انسان دا د علما دا الله علماو ته ورښولي دي په قرآن کې، علماو ما تا ته راوښول. صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي هغه سړی له موږ څخه نه دی چې زما د امت د علماو احترام و وقار و عظمت چې دی هغه نه پېژني. هغه سړی حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای دا امور نه دي، اوبر دا درې رقمه دي، یو حرام دي ښکاره شراب دي موږ ته یې به ټول ځان ګورو، یو حلال دي ښکاره زمزم دی موږ ته یې ټوله کوو، یو مشتبه پټ ورک نامعلومه راسه علماو ته علما به تا ته در وښیي. صحیح سو او عجبه خبره دا ده پیغمبر اسلام فرمایي شهیدان مجاهدین دعوت والا
حجان عمرو والا سخیان صحیح سلو ذاکرین دا به ټول جنت لره ولاړ شي علما ته به اجازه نه بځي او ای الله هغه پلانې زما د وجه مجاهد سو بیا شهید سو هغه ولاړی پلانې زما د وجه حج سو هغه ولاړی پلانې زما د وجه ما ور وشو مال عمره لره ولاړ سو هغه ولاړی ما ته اجازه نسته ولی الله له جانب ورته ویل چې ته دلته ودرېږه که ستا په یارانو کې یو څوک مانده سو شفاعت یې وکړه سپارش یې وکړه یوازې مه ځه هغه هم درسره بوځه علما به په دې وجه الله جنت لره وختې مې ته مه ځه وختې ستا د لې کارونه مانده دي د کار په تا مانده دی صحیح سلو و چې ته علماو ته په بد نسبتونه کوي هر عالم چې دی هر عالم چې دی بد نسبت کوي نو تا ته چیش در پاتېږي دا هم نه ده چې پلانی عالم منم پلانی نه منم لکه ما ورته دا وایي یاره پلانی د قرآن آیات منم پلانی نه منم ما ورته ته چیش در پاتېږي الله د ټولو علماو ښه یو خو وروره جاوید غامیدي دی صحیح سلو دا د علم سره تعلق نه لري دا د قرآن سره تعلق نه لري لیاقت امیر لیاقت حسین دا د قرآن سره تعلق نه لري فرحت هاشمی دا د قرآن سره تعلق نه لري که څوم د قرآن تفسیرونه دی کوي دا د قرآن سره تعلق دا علما نه دي دې ته علماء سود الله رسول فرمایلی دي دا شي علماء په باره کې حضرت معاذ فرمایي رضی الله عنه ما پیغمبر سم طواف کوي ما ورته یا رسول الله ما ته بدترین انسانان پر دې روی زمین راورشه الله رسول ما ته ویلي ته دا پوښتنې زما د شو پوښتنې کوه ما یا رسول الله ته راورشه ول زما په امت کې بدترین انسانان هغه دي چې د هغه علما دي علما چې د هغو څه شر پیدا کېږي خیر نه پیدا کېږي د دوو قومو په مابینځ کې بدي راغله مولوي صاحب پکې لاس و د دوو ورونو په مابینځ کې جدایي راغله د مولوي صاحب پکې لاس و د دوو خاندانو په مابینځ کې قتل و نورې خبرې راغلې ملایانې په مابینځ کې و دا هغه شریر الناس ټیک سلو شر الناس خلق دي دا علما نه دي علما عبدالرزاق سکندر صاحب رحمه الله ما ته پلین کې در ورشول دا علما دي او د دې په باره کې د الله رسول فرمایي چې منافق نسی بے قدرې قطعا نه کوي موږ د ټولو علماو قدر کوو صحیح سو په هر حال کې به کوو ضروري نه ده چې زما د مسلک دي نه ضروري نه ده دا د بریلویانو عالم دی دا د پنجپیریانو عالم دی دا د سلفیانو عالم دی هیڅ ما ورته اختیار نشته زما خپل لار جاری ساته شاوخوا ګایږم کنه هغه چې څه دي کړي دي هغه به درسه وسوځل دا خبره ختمه سوله